بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن مې تاسو ته یو ښایسته ټریک راوړی دی چې تاسو سره کوم کولی شئ پیج نمبر په اسانه طریقه باندې ولیکئ. نو راځو وینورډ ته، چې وینورډ ته کله راغلو وینورډ په اوپن کړو. چې کله مې وینورډ اوپن کړو تاسو به دلته کلیک کوئ. زه به دا لږ غټ کړم. پیج نمبر به دلته سره کوم لیکئ. فرضي مثال تاسو غواړئ د ټاپ کې دلته ډبل کلیک کړئ. دلته فرضي مثال تاسو غواړئ چې دلته هیډر راولئ، دلته ډبل کلیک کړئ. ډبل هم کلیک پیج نمبر راولئ. ښه پیج نمبر به سره کوم راولئ؟ الټ شفټ پی. پیج نمبر راغی که راغی که نه. اوس زه نورې ورقې اخلم، کنټرول انټر. څومره ورقې چې ته واخلې ګوره پیج نمبر به خپله اخیستل کېږي. 5 پاس راشه 4 پاس راشه 3 پاس راشه هر څو. ته وایې نه استاد دلته زه پیج نمبر نه اخلم، دلته ډبل کلیک کا، دا ډیلیټ کا. ډیلیټ که دا ووهه ټول نه پیج نمبر یې اټومیټیکلي اخوا شوي. پام دې ټول نه پیج نمبر یې اخوا شوي. ته وایې استاده دې دلته پیج نمبر ورکوم. فرضي مثال ته وایې راځه د اولې صفحې په اخر کې په باټم کې پیج نمبر ورکوم. دلته کلیک کا، څه شو؟ دلته کلیک کا او الټ شفټ پی ووهه. پی دې ووهل، دا کلوز کا. اوس به ټول صفحه په اخره کې پیج نمبر شي. پام دې 2 1 2. د دې لپاره شارټکټ طریقه څه شی ده؟ شارټکټ طریقه دا ده شارټ هاي څه شو؟ shortcut for new shortcut for page number shortcut for page number. او د دې لپاره شارټکټ څه شی دی؟ فرض مثال تاسو درې نوې صفحې اخلم، کنټرول انټر. څومره صفحې چې زه اخلم هغسې شم. وګوره ما څومره صفحې په دې لږ وخت کې واخیستې، 10 صفحې مې واخیستې. نو د نیو پیج لپاره شارټکټ څه شی دی؟ دلته زه لیکم تاسو ته shortcut for new page. څه شی ده موږ سره؟ کنټرول پلس انټر. دا موږ سره څه شی دی؟ د نوې صفحې دپاره شارټکټ دی. د نوې صفحې دپاره شارټکټ چې موږ سره دی کنټرول باندې کنټرول ونیسئ او انټر بټن یې ووهئ. تاسو چې څومره انټر بټن یې ووهئ تاسو به همدومره چې درکوئ نیو پیج به تاسو ته درکوئ په کنټرول انټر سره. او که تاسو غواړئ چې پیج نمبر واخلئ نو بیا څنګه چلو کوئ؟ د پیج نمبر دپاره څه دی؟ دا دی فور پیج نمبر سره لپاره څه دی؟ پیج نمبر لپاره چې دی الټ پلس شفټ پلس پی. دا چې دی د پیج نمبر دپاره. فرض مثال دلته مې کلیک کړ، څه شو؟ دلته څه شو؟ هاي دا به ډیلیټ کړئ. دا چې کله کټ کړ نو الټ شفټ پی ووهئ. ګوره دا طریقه ده الټ پلس شفټ پلس پی د پیج نمبر دپاره او کنټرول انټر د څه دپاره؟ کنټرول انټر د نیو پیج دپاره. دا نن زموږ نن ورځې دا نیو ټریکونو. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي وي. والسلام.